السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. عزتمندو نوی ویډیو کې درته هرکلی وایم. عزتمندو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه در سره شریکوم چې کوم په نوښار کې یو سړي خپله د کور والا یعنی ښځه ډېر په بېدردۍ سره قتل کړه. آیا دا یې ولې قتل کړه او د ده مور او پلار د ده قتل کې ښځه قتل کېدو باره کې څه وایي؟ ملګرو مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره پوره په پوره وګورئ چې مکمل معلومات ترېنه حاصل کړئ. ملګرو ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په چینل نوي وئ نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره در رسي. د دې سره د ټالۍ نشان هم ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. ملګرو ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې دی. د نوښار سره تعلق لرونکی یو د 30 کالو ځوان چې نن یې خپله ښځه ډېر په بېدردۍ سره قتل کړه او دې په مرۍ کې ورته پړې واچول او د هغې نه بعد زوړند کړه. نو د ده نه چې چا تپوس وکړو چې آیا دا دومره ظلم او زیاتې تا ولې وکړه، نو د ده سره جواب نه و. دې نه بعد د ده مور او پلار چې راغله نو د نه یې تپوس وکړو، نو دا ظاهره شوې ده چې دا په نشې کې و، په ځان پوه نه شو او د ده خپله ښځه په نشې کې پانسي کړه یعنې قتل یې کړله. چې کله پولیس راغله او د ده نه یې معلومات وکړو چې آیا تا دومره ظلم او زیاتې ولې وکړو چې تا د خپله ښځه پانسي ویر کړه یعنې قتل دې کړله، نو د ده سره هېڅ جواب نه او د لاندې کتل او د ډېر زیات شرمېدلی او وشرمېدل چې آیا ما دومره ظلم او زیاتې ولې وکړل چې زما خپله ښځه قتل کړه یعنې پانسي مې کړه. ملګرو زموږ په ملک کې دا شیونه ډېر زیات په تیزۍ سره روان دي. دې دپاره حکومت ته پکار دی چې سروک د نشې هم ډېرې زیاتې شوي ځکه چې نن سبا خلک په دو نشو راوړېدلي دي نو په ځان نه پوهېږي. ملګرو نورې ویډیوګانې دپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام، ډېره مننه، شکریه. زموږ چینل له سر مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره در رسي. والسلام.